یو نوی ارنینګ پروجیکټ چې په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات فیمس شو، ډېر زیات خلک په دې کې ارنینګ کوي. دا قسم له ویډیو به تاسو په سوشل میډیا ډېر زیات لیدلی وي چې خلک صرف په موبایل کې په ټایپینګ کولو باندې د دې نه ارنینګ کوي. تاسو هم کولی شئ چې بالکل په فری کې وداوټ انویسټمنټ د دې نه ارنینګ سټارټ کړئ. دا یو داسې پروجیکټ دی چې د دې نوم دی همسټر کومبرټ. دا که ستاسو ټیلیګرام اکاونټ وي نو تاسو په اسانۍ سره په دې کې حصه اخیستی شئ. تاسو په دې کې ارنینګ سټارټ کولی شئ. اوس چې کله تاسو په دې کې ارنینګ سټارټ کړئ، تاسو ته به ډالرې څنګه میلاویږي، یعنې تاسو به د دې نه پیسې څنګه ګټئ. په دې کې داسې حساب کتاب وي لکه څنګه چې تاسو ته ټاپ سویپ راغلی دی، په هغه کې تاسو پری ماینینګ کوئ. دغه شانتې نور نوټ کوین، نور دغه شانتې ډېر زیات پروجیکټونه راغلي دي، بالکل په فری کې تاسو ارنینګ کوئ. دا به یو ورځ لانچ کېږي، یعنې لانچ کېږي به څنګه چې کله هم لانچ شي د دې ډیټ، نو تاسو ته به په دغه څومره کوین چې تاسو سره وي په هغې به تاسو ته ډالر درکوي. اوس چې هغه هر څومره ډېر کوین وي تاسو سره دونه به تاسو ته ډېر ډالر درکوي. اوس د دې لانچ کېدو ډیټ به کله راځي هېڅ پته هم نه لګي، کله به لانچ کېږي به یا به نه لانچ کېږي، نو د دې هېڅ پته هم نه لګي. خو دغه شان دي که تاسو نور پروجیکټونو ته وګورئ، ډېر زیات خلک دې ته په ډېرې تیزۍ سره روان دي. په لږ وخت کې په یوټیوب باندې هم ډېر زیات سبسکرایبر حاصل کړه، نو دغه نه دا پته لګي چې کېدای شي دا به لانچ کېږي او ډېرو خلکو ته به پیدا ورکوي. نو اوس که تاسو په دې کې ارنینګ سټارټ کول غواړئ، کار پکې کول غواړئ، دغه به تاسو څنګه کوئ؟ دغه لپاره مکمل طریقه در ښیم چې څنګه به تاسو په دې کې ارنینګ سټارټ کوئ او تاسو به خپل ارنینګ انکریز کوئ، څنګه چې ډېر کوین تاسو وګټئ، ډېره منافع پکې وکړئ. دغه لپاره مکمل طریقه در ښیم. تاسو کې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره زیاته مننه. د ټولو نه اول تاسو به څه کوئ؟ وی پی این به کنیکټ کوئ او بیا به ټیلیګرام کولا وهئ. که ستاسو ټیلیګرام اکاونټ وي ټیک ده، که ټیلیګرام اکاونټ نه وي نو تاسو به یې څنګه جوړوئ؟ دغه دپاره به راشئ خپل موبایل کې به پلی سټور راوړئ. هر قسم د وی پی این چې تاسو ډاونلوډ کوئ هغه به تاسو دلته سرچ کړئ او خپل موبایل ته به یو وی پی این ډاونلوډ کړئ. چې کله وی پی این ډاونلوډ کو، وی پی این به تاسو کنیکټ کړئ، بیا به راشئ دلته به تاسو سرچ کړئ ټیلیګرام. ټیلیګرام چې څنګه هم سرچ کو، دا ټیلیګرام دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. نمبر پکې ورکړئ، نمبر ته به یو کوډ راشي، هغه کوډ پکې ورکړئ، بیا به تاسو سره لاګین شي. خو دا یاد ساتئ ټیلیګرام بغیر د وی پی این نه کار نه کوي. چې کله تاسو په ټیلیګرام کې اکاونټ جوړ کو، هر څه وشو، بیا به تاسو کې راشئ خپل موبایل کې به ګوګل راوړئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ ټیک 50.xyz. چې څنګه هم سرچ کولنۍ سایټ پر والي ټیک 50 تاسو به څوکې په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک وایستو دلته به راشئ، تاسو په دې سرچ آپشن کلیک کړئ او دلته به تاسو لیکئ کومبرټ. چې څنګه مو لیکو دا به سرچ کړئ. دا ولنۍ تصویر به راواخلئ، په دې به کلیک واخلئ. بالکل ویښته به راشي، دلته به وي ډاونلوډ پر انډراید، ډاونلوډ پر آی او ایس. نو تاسو په دې کې چې په کوم یو کلیک اخلئ کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دغه ډاونلوډ بټن کلیک کړئ، تاسو سره به دلته ټیلیګرام اوپن شي. په ټیلیګرام کې به تاسو سره دلته دا یو پیج راشي، صحیح ده؟ دا پیج به راشي، دا تصویر به راته راشي، نو دلته به تاسو سټارټ بټن درکړي، تاسو پای کلیک کړئ، دا سټارټ به دلته ولېږلی شي. چې کله ولېږلی شي تاسو به بل یو میسج راولېږي، دا دی، صحیح شو. دلته یې لیکل دی پلی ان ون کلیک، تاسو به څه وکړئ؟ په دې به کلیک واخلئ. یعنې بیا په مخه تاسو په دې کلیک کوئ، دې ځای نه به تاسو دغه ارنینګ سټارټ کوئ. ګورئ دلته اوس ما سره اټومیټک ارنینګ جاري دی، صحیح دی. دا اوس ما سره نور کوین چې دي ارن شوي دي، ګورئ دا به زه دغه شانتې ارن کړمه، صحیح شو. اوس ما سره څو دي؟ 1,35,000 کوین دي، یعنې نن ما دا ګیم شروع کړی دی. دلته دا به وګورئ څونه ټایم چې اوړي که نه، دلته اټومیټک ارنینګ هم کېږي او دلته هم اټومیټک بورډ جاري دی، یعنې ځانه ارنینګ کېږي. دلته چې تاسو دغه شانتې ټایپ کوئ، اوس ګورئ نو د ما سره ارنینګ کېږي، صحیح ده. دلته اوس زه تاسو ته نور اپشنونه مکمل طریقه در ښیمه، خو دلته دا وګورئ ما سره څو دي ټول؟ ما سره دي 3500، یعنې 3500 پیرې زه دلته کلیکینګ داسې کولی شم. ټیک شو. دا تاسو د دې ځای نه بوسټ کولی هم شئ. دا بوسټ اپشن دی، په دې چې تاسو کلیک کوئ که نه، دلته ګورئ، یعنې که تاسو سره یو کلیک دروځي، که تاسو سره چې کله یو کلیک کوئ که نه، تاسو له یو کوین درکوي، نو تاسو دلته دا څنګه انکریز کوئ، کوین به تاسو سره زیاتېږي. فار ایګزامپل دا ما ښه انکریز کوی، 8000 کوین به زه ورکړمه، دلته به ما سره کلیک 7 ته ورسي. اوس ګورئ اوس به ماته 7 راکوي په یو کلیک باندې، صحیح ده. دغه شانتې اوس بیا زه په بوسټ باندې کلیک کوم، انرژي لیمټ هم سیوا کولی شي. انرژي لیمټ مطلب دا، یعنې دا لیمټ تاسو زیاتولی شئ. زه تاسو ته ښایم، دا لیمټ نه دی، دا تاسو سیوا کولی شئ. دا صحیح ده. دا تاسو لکه 3500 پیرې چې وکړئ، دا به سر ته راشي، بیا به دغه شانتې ځان اټومیټک په بره روان شي. اوس دلته په دې کې تاسو ته سټیپ بای سټیپ نور اپشنونه ښیم. دلته پسې یو اپشن دی ماین اپشن دی، په دې به تاسو کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ، اوس ګورئ دا بالکل فریش اکاونټ دی، یعنې فریش ما جوړ کړی دی، صحیح شو. دلته تاسو له ډېر ښه ټاسکونه هم درکړي دي او هر څه دي، زه تاسو ته ښایم. نو دلته به اوس تاسو څه کوئ؟ تاسو به په دې کې څه لږ کوین لګوئ، چې لګوئ نو ستاسو د ارنینګ هغه کم چې کېږي، کم کوین چې تاسو ته میلاویږي، ماینینګ کېږي، هغه به تاسو اټومیټک زیاتېږي. دلته اوس وګورئ دا اوس ما لیول 5 ته اړولی دی، دا هم لیول 3 دی،
دغه شانتې دا لیول 2 دی، لیول 5 دی، لیول 1 دی. یعنې په دې چې څومره کوین تاسو لګوئ که نه دومره به ستاسو په ارنینګ کې اضافه کېږي، مزید به نور هم زیاتېږي. صحیح شو. اوس دلته به بیک راشو، بل اپشن دی دلته پرنټ، بیک نه راځو، دا دی پرنټ. په دې پرنټس اپشن چې تاسو کلیک کوئ دلته تاسو خپل ملګري انوایټ کولی شئ. چې ملګري انوایټ کړئ په هغې به تاسو ته دلته ارنینګ کېږي. اوس دلته بل یو اپشن دی ارن، په دې کې به تاسو کار کوئ. صحیح دی. په دې ارن اپشن کې په دې چې کله هم تاسو کلیک کوئ که نه، ګورئ دا ټول ټاسکونه به تاسو کمپلیټ کوئ. په دې کې اولنی دی ډیلی همسټر نیوز، تاسو په دې کلیک واخلئ، دا اوس ما کړی دی. دلته به تاسو واچ ویډیو، تاسو په واچ ویډیو باندې کلیک کوئ. دلته چې کله تاسو ویډیو ګورئ که نه بیا به بیک شئ. چې کله بیک شوئ دلته به بیا بیک شئ، بیا به واپس راشئ، په دې به کلیک کوئ، دلته به تاسو وایي چیک، تاسو په چیک کلیک کوئ خو 1 غنټه پس، تاسو به 1 غنټه پس کلیک کوئ، تاسو به 1 لک کوین پرې میلاو شي. ډیلی ریوارډ باندې تاسو روزانه کلیک کوئ، ریوارډ به حاصلوئ. دلته ښکته بل اپشن دی جاین اور ټلیګرام چینل، دا به تاسو داسې جاین کوئ. چې کله جاین کوئ بیا په چیک باندې کلیک کوئ، تاسو به دلته هم دغه شانتې پرې میلاو شي. دغه شانتې به تاسو دا ټویټر هم جاین کوئ، په دې به صرف کلیک کوئ، یعنې جاین باندې به کلیک کوئ، بیا به بیک شئ، مکمل دغه ته ضرورت نشته. دلته چوز یور ایکسچینج، په دې به کلیک کوئ، دلته به تاسو یو ایکسچینج چې دی هغه چوز کوئ، هر یو چې وي ښه هغه به چوز کوئ، تاسو په هغې باندې هم دلته ارنینګ میلاو شي. بیا چې تاسو کله 3 فرینډ انوایټ کړئ تاسو ته 25,000 کوین میلاو شي. اوس په دې کې بل یو اهم څیز دی، دا وګورئ ایر ډراپ، په دې چې کله تاسو کلیک کوئ که نه دلته به تاسو خپل یو والټ چې دی کنیکټ کوئ. کوم والټ؟ کنیکټ یور ټون والټ. دا تاسو له ډېر اهم دی چې وایي کوئ، ځکه په دې کې چې کوم دیو ارنینګ بیا ورکوي، یعنې کله چې ستاسو ډالر ته دا کوم کوین واوړي نو هغه به ستاسو دې والټ ته راځي. د والټ کنیکټ کولو او والټ اکاونټ جوړولو مکمل طریقه به زه تاسو ته په بله ویډیو کې وښایم، ځکه که په دې کې ښایم ویډیو ډېره اوږدېږي. فلحال تاسو په دې کې ارنینګ سټارټ کوئ، لیول یې خپلې انکریز کوئ. نو دغه شانتې دوستانو تاسو په دې کې ارنینګ کولی شئ. زه به تاسو په دې هم پوه کړم چې دا 2 کارډونه څه لپاره دي، په دې سره هم تاسو ډېر زیات ارنینګ کولی شئ. د دې او د والټ کنیکټ کولو طریقه به زه تاسو ته په بلې ویډیو کې وښایم.